أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. د سورة بقره یو کم درشم نمبر آیات تلاوت کړل شو. د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه مضمون د آیات مبارکه ربط و مناسبت ترشیوی آیات مبارکه سره او دارنګي تشریح د مفردات د آیات مبارکه بیانول شي. لفظی ترجمه د آیات مبارکه په دې ډول سره ده: هو الذی، الله پاک خاص هغه ذات خلق لکم چې پیدا کړی دی تاسو لرا ما فی الارض، هغه چې پزمکه کې دی جميعا ټولا. ثم استوى، بیا قص وکړلو الله پاک الی السماء، طرف د اسمان ته. فسواهن، پس برابر کړل هغې لرا 7 سماوات، 9 آسمانونه. وهو دغه الله پاک بكل شیء، په هر یو شي باندې علیم، پوره پوه دی. دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه شولا. د دې آیات مبارکه مضمون نعمت ثانی، دویم نعمت الله، دارنګي دلیل عقلی په وحدانیت الله بیانول شي. مونږ وویل چې آیات مبارکه کې دویم نعمت ته. دویم نعمت ولې ده او په کومې طریقې سره په آیات کې دویم نعمت بیانېږي؟ جواب: تیر شوي آیات مبارکه کې وو وکنتم امواتا، تاسو نشت وئ، فاحیاکم، نو زندگی در کړله تاسو ته. حاصل دا دی چې تاسو وجود نه و، تاسو نشت وئ، نو د دغه لوی نعمت نه الله پاک تاسو برخمند وګرځولی، زندگی در کړله، ژوند در کړلو. اوس په دې آیات مبارکه یو کم درشم کې فرمایي یوازې زندگی الله نه دی درکړی، بلکې د زندګۍ دپاره خلق لکم، پیدا کړي دي تاسو لره ما فی الارض جميعا، هغه چې په ځمکه کې دي ټوله. حاصل دا دی چې یوازې ژوند یې در نه کړلو، بلکې د ژوند د تیرولو دپاره اسباب الله پاک در کړله. دغه اسباب څه دي؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا. نو تیر شوي آیات مبارکه کې وو تاسو ته مې زندگی در کړله، دا یو نعمت و. دی آیات مبارکه کې دویم نعمت زندگی تیرولو دپاره اسباب میں وافر طریقی باندې دل در کړلو. دا مضمون د آیات مبارکه شولو. دلیل عقلی خو ځکه دی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ځمکه او ځمکه کې چې څومره اشیا دي د دې خالق صرف الله دی. دې نه پورته نظام شمسی متعلق یو فرمایله ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ځکه مونږ وایو چې دا دلیل عقلی دی د الله پاک په وحدانیت باندې. رازو د دې آیات مبارکه د تیر شوي آیاتونو سره د ربط، مناسبت او همدارنګې د تعلق په بنیاد باندې کوم مناسبت دی، کوم ربط دی تیر شوي آیاتونو سره؟ جواب د دې خبرې دپاره دا دی چې مونږ بار بار وویلې
تیر شوي آیات مبارکه کې یو نعمت و، د آیات مبارکه کې بل نعمت ته سره د دلیل عقلی نه همدغه ربط هم دی، هم مناسبت هم دی، مضمون هم د آیات مبارکه ورسره واضح شولو. یعنی آسان ربط دی کوم چې معلومیږي د چانه، د مضمون د آیات مبارکه نه. هو الذي الله پاک هغه ذات خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو پیدې دپاره ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا ټولا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله هغه ذات چې ستاسو د پاره پیدا کړی دي په ځمکه کې جميعا ټول شیانا. دا څه چې دي د دې خالق څوک دی؟ صرف او صرف الله دی. بیا مونږ وایو چې صرف او صرف الله دی. دا ولی وایو؟ ځکه هو مبتدا دی، الذي موصول سره د صلې نه دی خبر دی. مبتدا خبر چې کله معرفتین واقع شي دا دلالت کوي په حصر باندې، ځکه په پښتو کې مونږ ترجمه دارنګې کوو. عالمي رادیو هو الذي خاص الله پاک هغه ذات خلقا چې پیدا کړي دي لکم ستاسو پیدې دپاره. لکم ترجمه مونږ وکړله ستاسو پیدې دپاره. دا ترجمه ولی کوو؟ دا لفظ د پیدې ولی وایو؟ جواب لکم کی لام د پاره د انتفاع پیدې دپاره ده، یا دا چې لام اجلیه ده. لکه تفسیری روح المعانی دارنګې تفسیری نصفی کې دي لکم الفاظ سری لیکلی دي لاجلکم و انتفاعکم. نو کچرته لفظ د انتفاع د مفسرین واغستلی شي نو بیا معلومیږي دلته چې لام د پاره د چا دی؟ لام د پاره د انتفاع دی. کله چې لام د پاره د انتفاع شي نو په پښتو کې مونږ ترجمه دارنګې کوو لکم ستاسو د فیدې د پاره. لکم ستاسو د فیدې د پاره. سوال دا راځي چې د دنیا کې د ځمکې په سر باندې ډېر داسې شیزونه دي چې هغه زمونږ د فیدې د پاره نه دي. څنګه الله پاک فرمایي خلق لکم ما فی الارض جميعا، پیدا کړي دي ستاسو فیدې د پاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټوله. نو آیات مبارکه کې لکم ستاسو پیدې د پاره ټول خو زمونږ د پیدې د پاره نه دي. ډېر داسې شیان دي چې هغه زمونږ د ضرر د پاره دي. جواب د دې خبرې د پاره دا دی لکم ستاسو پیدې د پاره. انتفاع پیدا په دوه قسمه ده، یو دینی پیدا ده، دویمه دنیوي پیدا ده. نو دلته کې لکم عام ده، فایده دینی وي او که فایده دنیوي وي. مونږ براشو دنیوي فایدې ته. دنیوي فایده بیا عامه ده، بالذات وي او که بالواسطه وي. دینی فایده هم عامه ده، لکه د دغه اشیاو نه مونږ معلومو د الله وحدانیت چې یو ده. دارنګې تذکیر د آخرت. دنیا کې نعمتونه دي، د آخرت نعمتونه تذکیر مونږ د پاره کوي. دنیا کې تکلیفونه دي، د آخرت تکلیفونه تذکیر زمونږ د پاره را کوي. حاصل دا ده چې تمام موجودات هغه که حیوانات وي، هغه که نباتات وي، هغه که جمادات وي، هغه که مائعات وي، دا د الله پاک په توحید باندې دلالت کوي. د آخرت او د جنت نعمتونه مونږ ته رایادوي. د جهنم او دارنګې د هغه د سختیو نه زمونږ د پاره یو لوی فند او نصیحت دی. دې سره سره
دا ټول مخلوقات چې موږ ته په نظر باندې راځي دا د الله پاک په قدرت باندې هم دلالت کوي چې الله قادر دی، الله مقتدر دی، الله سلطنت او قبضه دی، الله مالک دی، الله خالق دی. خلق لكم ما في الارض جميعا. لفظ جميعا دا حال واقع شوی دی د لفظ د معنا، یعنی دا ټول شیان چې د پیدا کړي چا دی؟ الله دی. هو الذي الله پاک خاص اغذات دے خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو پیدې د پاره ما فی الارض هغه چې پزمک کې دي جميعا ټوله. دلته یو سوال راځي چې زمونږ په شریعت کې د فقه کتابونه دي، د حلال او د حرامو کتابونه دي، هغې کې لیکلي دي چې دا پلانکی شی حلال دی او دا حرام دی، د دې غوښه حلاله ده او د دې حرامه ده، دا مائعات حلال دی او دا حرام دی. نو سوال راځي چې آیات مبارکه کې خلق لکم پیدا کړي دي ستاسو پیدې د پاره ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا ټوله. حاصل دا دی چې هر یو شی دی مباح شي، هر شی دی جایز شي، د هر شي استعمال دی انسان د پاره جواز ولري. ځکه په آیات مبارکه کې خو خلق لکم، نو لکم دا معنا شوله چې ستاسو د پاره جایز دی، مباح دی. دا تقسیم درته چا کړی دا چې د دې شي خوراک جایز دی او د دې شي خوراک ناجایز دی. د پسه غوښه خوراک کولی جایز دی، د خنزیر د غوښې استعمال حرام دی، شربت ښایسته شودو د دې استعمال جایز دی، د شرابو سکل دا حرام دی. دا تقسیمات ولی وکړله؟ قرآن مجید کې خو خلق لکم الله فرمای او ته خپل ترجمه کوي چې ستاسو پیدې د پاره مې ټول شیان پیدا کړي دي. چې پیدې د پاره پیدا کړي دي په کار دا دی چې زه د هغې نه پیدام حاصله کما، په کار دا دی چې د هغې نه استفاده هم وکما، په کار دا دی چې دا ټول زما د پاره مباح شي. جواب د دغې خبرې د پاره دا دی، مونږ په ترجمه کې داسې ویلي وو لکم ستاسو پیدې د پاره. لام د پاره د انتفاع دی، لام د پاره د انتفاع یعنی د پاره د فیدې دی. انتفاع فیده دا په دوه قسمه دی، یو دینی دی دویم دنیوي دی. نو دا انتفاع عامه ده، داسې اشیا دي چې هغې نه مونږه پیدا حاصلوو دینی، د آخرت تذکیر زموږ د پاره کوي. مار او لړم دی ولیدلو، د جهنم او د قبر ماران او لړمان دا د زیان ته نقشه دی راغلله چې د ګناه په وجه باندې په انسانانو باندې مسلطي او تا د ګناه نه ځان منع کړلو. خلق لکم نو دا ستا د پیدې د پاره دی. دارنګې دنیوي پیدا هم ده، خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دی چې انتفاع فیده دا مستلزم نه دی د پاره د اباحت، چې هر یو شی د ستا د پاره مباح وي. د خنزیر غوښه د ستا د پاره مباح شي د وجې د دلیل د چانه لکم. دارنګې نور د حرام شده حیواناتو غوښې د ستا د پاره جایز شي د وجې د لکم نه. دا خبره د دې ځای نه نشي ثابتېدلی. نو ځکه مونږه ترجمه کې څه وویلی؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کړي دي ستاسو پیدې د پاره هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټوله. دلته یو بل اشکال اعتراض واردېږي. اشکال اعتراض دا دی
چې دلته د کمونیستیانو نظام ثابتېږي، د کمونیستیانو چې کومه پالیسی وه، سیاسی پالیسی، هغې تایید کېږي د دغه آیات نه. سوال څنګه تایید کېږي؟ نو دوی وایي تایید دارنګې کېږي. آیات مبارکه کې خلقا لکم، لکم جمع ده او جمیعا دام جمع باندې دلالت کوي. نو آیات دلیل ده په نظریه د اشتراکیت باندې. کمونیستیانو هم ویله زر، زن، زمین مشترک دی. زر مالیت، دولت، زن بیبی ناموس، زمین جایداد، دا ټول مشترک دی او په دې باندې شخصي ملکیتونه نشته. الله وی فرمایي خلق لکم ما فی الارض جمیعا. لفظ د لکم، لفظ د جمیعا دا وی دلالت کوي په اشتراکیت باندې. جواب د دغه سوال نه دا دی، دا سوال هغه څوک کولی شي چې هغه د عربیت د قوانینو نه خالی الذهن وي. دا سوال هغه څوک کولی شي چې هغه په عربي قوانینو باندې نه پوهیږي. دا سوال هغه څوک کولی شي چې هغه د تفسیر په قواعد و ضوابطو باندې خبر نه وي، جاهل وي. ولې؟ ځکه د عربی قانون دارنګې ده، لکم جمع ده، جمیعا هم جمع ده. جمع چې کله په مقابله د جمع کې راشي، د عربی قانون دا ده چې دا تقسیم الاحاد بالاحاد راولي، انقسام الاحاد بالاحاد راولي. نو دلته دا معنا نه ده لکم چې ستاسو ټولو د پاره جمیعا ټول په ټول اشتراکي طور سره ستاسو ملکیتونه دي، نه پې تنه اخلی، بلکې تقسیم الاحاد بالاحاد، تقسیم د یو فرد د اشیاو د پاره د افرادو په دغه قانون سره ده. دا معنا شوله. نو دغه اعتراض د دوی وارد نشولو، دغه اعتراضی جواب شولو د خپل لکم او جمیعا د قاعدې د تفسیر او قاعدې د عربیت نه. هو الذی الله پاک غذات خلقا چې پیدا کړی دی لکم ستاسو پیدې د پاره ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دی جمیعا ټوله. دلته یو بله مسله ده، هغه مسله دا ده چې د دې ځای نه معلومه شوله چې اصل په اشیاو کې اباحت ده. حاصل دا ده د یو شي نه په شریعت کې منع نه وي راغلی، نو هغه د دې خبرې دلیل دی چې دا شی جایز دی، د دې استعمال دی وکړلی شي او دا شی د مباح شي. جواب د دې خبرې د پاره علمی انداز باندې کوو. هغه دا چې اصل په اشیاو کې اباحت ته، دا مسله مختلف فیها ده، ځکه اختلاف ته علماو دارنګې ده چې اصل په اشیاو کې اباحت ته، که حرمت ته او که توقف ده. زمونگا دا اصول یو کتاب دی مسلم الثبوت، هغه کې لیکلی دی چې اصل په اشیاو کې اباحت ته، کان قبل ورود الشرع لا بعد الشرع. زمونږ د شریعت ته راتللو نه وړاندې اصل په اشیاو کې اباحت و، کله چې امر او نهی نه و موجوده نو هغه شی ستا د پاره مباح و. کله چې زمونږ شریعت راغللو نو بیا اصل په اشیاو کې اباحت نه دی او دا مسله دلته نشي کولی،
ولی نشي کولی؟ لأن الله تعالی الآن اکمل الشرع، الله پاک شریعت کامل کړی دی او دارنګي فرمایلی دی الیوم اکملت لکم دینکم. کله چې زمونږ شریعت تکمیل ته رسیدلی دی او زمونږ شریعت کامل شوی دی نو آر یو شی حکم به په شریعت کې وي بیا یې اصل ته ضرورت نشته چې موږ داسې ووایو چې اصل په اشیاو کې هغه اباحت دی. دې سره سره د آل سنت والجماعت والا خپل مسلک دا دی چې اصل په اشیاو کې توقف دی. کله چې آل سنت والجماعت والا اصل په اشیاو کې توقف وایي او مونږ په آل سنت والجماعت باندې یو نو دا خبره مونږ نشو کولای چې اصل په اشیاو کې اباحت دی. او بیا علماو فرمایلی دي چې اصل په اشیاو کې اباحت خبره دا رایه د معتزله ده، دا رایه د آل سنت والجماعت نه ده. لکه زمونږ یو بهترین تفسیر قرطبي هغه لیکلی دي چې دا رایه د چا ده؟ دا رایه د معتزله ده. داو خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تر دې ځای پورې د آیات مبارکه د مفرداتو وضاحت مخې ته راغللو او یو مسله هم پکې بیان شوله، د هغې تفسیر مونږه ذکر کړلو. د کمونیستي نظام اشکال اعتراض هم مخې ته راغللو سره د جواب نه. ثم استوى بیا الله پاک قص وکړلو الی السماء طرف د اسمان ته، فسواهن پس برابر کړل هغې لره 7 سماوات او اسمانونه. دا د آیات مبارکه بقیه حصہ ده. ثم استوى لپس د ثم ډېرې معناګانې لري. ثم د پاره د عطف فقط، د پاره د تاخیر، د پاره د استبعاد، د استبعاد نه علاوه نور ټول معناګانې د ثم په دغه ځای کې صحیح دي. ثم استوى بیا قص وکړلو الله پاک الى السماء طرف د اسمان ته. ثم معنا مونږ وکړله بیا، استوا معنا مونږ وکړله قصد. د استوا معنا په قصد سره ولې کوو؟ ابن جریر رحمه الله لیکلی دی چې کله مونږ تفتیش او تلاش کړی ده نو د دې استوا مو 5 معناګانې پیدا کړي دي. یو معنا د استوا ده د انسان د ځوانۍ پوروالی. دویم معنا د استوا ده استقامت بغیر د کوږوالي نه. دریم معنا د استوا ده توجه، دارنګي اقبال، مخامخ کیدل، توجه کول یو شي ته. څلورم په معنا د غلبې سره هم ده. پنځم په معنا د ارتفاع علو سره هم ده. دلته کې مونږه لفظي ترجمه په پښتو کې چې وکړله هغه په همدغه طریقې باندې وه. ثم استوى بیا قص وکړلو الله پاک، یعنی مونږه د استوا معنا وکړله په توجه سره، په معنا د اقبال سره دغه معنا مو وکړله. دارنګې دلته کې معنا د ارتفاع علو بلندی هم ده، هغه هم په همدغه ځای کې صحیح دی. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی استوا لفظ د پاره د قصد متضمن ده. علامه بهقی لیکلی دی چې اقبل معنا. امام بخاری رحم الله په معنا د ارتفاع سره غستلی ده، خو بیا د امام بخاری رحم الله چې کوم تفسیر ده هغې کې بیا وضاحت ده، هغې کې بیا ډېر لوی بحث ده. بیا لفظ د استوا چې کله په معنا د ارتفاع بلندۍ سره شي، پورته کېدلو سره شي، نو دا بیا د صفاتو نشولو.
او د سلف صالحینو امام مالک رحم الله په شمول باندې قول داده هغه په خپل ډیر ښکلی عبارت نقل کړي الاستواء معلوم وکیفیته مجهول والایمان به واجب والسوال عنه بدعه. د دې تفسیر د عقاید په کتابونو کې خصوصا د تفسیر په ابن کثیر کې دارنګ نور تفسیرونو کې ځای په ځای باندې وضاحت شوی دی لکه سورې اعراف کې به هم راشي تفصیلا. ثم استوى بیا الله پاکه قص وکړلو الی سماء طرف د اسمان ته. سوال دا راځي چې دې آیات مبارکه کې دی الی السماء آسمان طرف ته الله توجه وکړله، آسمان طرف ته الله پاک قص وکړلو. آسمان خو لا موجود شوی دی نه، څنګه آیات مبارکه کې الی السماء، څنګه آیات مبارکه کې فرمایي الی السماء. الی السماء خو په هغه وخت کې فرمایل کېدلی شول چې آسمان موجود وی، آسمان خو لا موجود شوی نه دی، د آسمان خلقت پیدایش لا راغلی نه دی. څنګه آیات کې دی الی السماء؟ جواب د دې خبرې نه دا دی چې سما معنا مونږ مخکې سورې بقره کې مخکې هم کړې وه. سما خپله معنا لغوي اوچتوالی ده، نو دلته کې به ترجمه دارنګې شي. ثم استوى بیا الله پاکه قصد وکړلو الی السماء بره طرف ته. سما لغوی معنا اوچت طرف، ځکه خو دا لفظ د سما مفرد ذکر شوی دی. دویمه سورة دخان آیات مبارکه 11 کې دی وهي دخان، نو دلته کې معنا به دارنګې شي ثم استوى بیا قص وکړله الله پاکه الی السماء مادې د اسمان ته. ماده د اسمان سوا وهي دخان، دوړه وه، لوګی وه. کله چې ماده د اسمان دخان وه دلته کې ورته سما ویل شوي دي الی السماء، خدای ورته حکمن فرمایلی دي. دا معنا د چا شوله؟ د آیات مبارکه. ثم استوى بیا قص وکړلو الله پاکه الی السماء بره طرف ته فسواهن پس برابر کړل هغې لره 7 سماوات اوه اسمانونه. دلته یو سوال دی، فسواهن دا هن ضمیر چاته راجع دی؟ جواب هن ضمیر راجع دی سما ته په اعتبار د جنس. دویمه هن ضمیر راجع دی سما چې جمع دی د سماعتن، نو ځکه هن ضمیر د جمع راجع کړل شوی ده. دریمه هن ضمیر راجع دی صيغه د جمع یا ضمیر د جمع په اعتبار د ما یؤول الیه سره چې آینده کې به د دین اوه اسمانونه جوړولی شي. دا معنا ده فسواهن پس برابر کړل هغې لره 7 سماوات اوه اسمانونه. آیات مبارکه کې فسواهن مراد دغه تسویه نه څه دی؟ څنګه برابر کړله؟ جواب
د اسمانونو اوه عدد پوره کړله، اوه اسمانونه یې جوړ کړله. خو په داسې طریقې باندې دغه اوه اسمانونه جوړ کړلی شوله چې نه پکې کوږوالی دی، نه پکې تفاوت شته، نه په دې کې سوري شته، نه په دې کې چاودونه شته. دې ټولو په باره کې فسواهن برابر کړل هغې لره 7 سماوات اوه اسمانونه. دلته یو مشهور سوال دی، په ډېره اسانه طریقې باندې وایو، اگر چې په تفاسیرو کې لږ تفصیلا دی، خو د دې دپاره چې عام فهم شي آسانه طریقه دا دی چې اسمان مخکې پیدا دی او که ځمکه مخکې پیدا شوې ده. دی آیات مبارکه کې دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، معلومیږي چې ځمکه اول پیدا دی، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، معلومیږي چې اسمان وروسته پیدا دی. خو کچری مونږه بیا سورت نازعات ته ورشو، نو په سورت نازعات کې بیا ارشاد دی والارض بعد ذلك دحاها، چې اسمان مخکې پیدا دی، ځمکه وروسته پیدا ده. لنډه دا چې بقره کې دی چې اسمان وروسته پیدا دی، ځمکه مخکې پیدا ده. سورت نازعات کې دی چې نه، اسمان مخکې پیدا دی، ځمکه بیا وروسته پیدا کړل شوې ده. نو تعارض راغللو، تناقض راغللو د دې دواړو آیاتونو په مابین کې. جواب یې څه دی؟ جواب مفسرینو دارنګې کړی دی. یو د ځمکې خلقت پیدایش دی، نو دا مخکې دی د خلقت او پیدایش د آسمان نه. دویم د ځمکې دحوه غوړول، په هغې کې آمدنې معدنیات کې ښودل، دا د آسمان د برابروالي نه وروسته دی. لنډه دا چې خلقت د ځمکې په خلقت آسمان باندې مخکې دی، پیدایش د ځمکې په پیدایش د آسمان باندې مخکې دی. غوړول، په هغې کې اسباب تیارول، دا د آسمان د پیدایش نه وروسته دی. نو دلته کې په بقره کې خلقت نفس منځ کې بیانېږي چې آسمان نه وړاندې دی، او صورت نازعات کې خورول د چا مراد دی؟ د ځمکې مراد دی. هغه د آسمان د پیدایش او جوړولو نه وروسته دی. ثم استوى، بیا قص وکړله الله پاک الى السماء، طرف د اسمان ته، فسواهن، پس برابر کړل هغې لره 7 سماوات اوه اسمانونه، وهو، او دغه الله پاک بكل شيء، پار یو شي باندې علیم، پوره پوره پوه دی. آیات مبارکه ختم کړل په لفظ د علیم باندې. اوس خو د علم دور دی، هر سړی کوشش کوي چې زه څه یاد کما، یو بل نه پوښتنې کوي. که چا پوښتنه وکړله چې قرآن پاک کې علیم په صفت د الله کې څو کرتی ذکر دی، دارنګې د الله پاک په صفت کې علام لفظ څو کرتی ذکر دی، نو جواب د هغې دپاره دا دی ټول قرآن پاک کې چې مونږ د الله پاک په صفتونو کې علیم صفت وایو، علیم صفت باندې تلفظ کوو، نو مونږ ته به قرآن پاک کې 130 کرتی
د الله په صفتونو کې علیمون راشي او د الله پاک په صفتونو کې اعلم دا به موږ ته 49 کرتی راشي. علام الفاظ د الله پاک په صفتونو کې لکه قرآن مجید کې دی علام الغیوب، علام صیغې سره دا به 4 کرتی بار بار دغلته په قرآن پاک کې ذکر کړلی شي. بیا که موږ سوچ وکړو د الله پاک 2 قسمه صفتونه دي. یو صفتونه د کارسازۍ یعنی د کارونو جوړول چې څوک کوي الله. دویم صفت د غیب دانه چې په غیب باندې عالم دی. دا 2 صفتونه د الله پاک قرآن مجید کې مختلفو تعبیراتو سره بیانېږي. نو مونږ راځو دې خبرې ته چې دا ټول صفتونه د الله پاک راجمع کو، دا غي لب لباب او دا غي خلاصه، دا غي نچوڑ اغا دې خبرې ته مونږ رسیږو چې عالم بكل شی صرف یو الله دی. دارنګي قادر بكل شی اغام صرف یو الله جل جلاله دی. نو مخکې وو چې الله پاک علی کل شیء قدیر، کله چې پار یو شی باندې الله پاک وسوالا دی، کارساز الله پاک دی. نو د خپل کارونو جوړول د الله نه غواړي. او دی آیات مبارکه کې وهو بكل شیء علیم، عالم په هر یو شی باندې، دارنګي علام په هر یو شی باندې، اعلم په هر یو شی باندې صرف یو الله دی. نو الله پاک ته د خپل حاجتونو پیش کول غواړي، هغه کارساز یعنی قدیر بكل شی دی. والله علی کل شیء قدیر. دارنګي عالم بكل شی لکه دلته کې وهو بكل شیء علیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دا د سورة بقره 13 نمبر آیات ہے. لفظی ترجمہ یو، ربط مناسبت 2، مضمون دا د شدری او د آیات مبارکه د مفردات و تشریح. دا هغه خبرې دي چې په هر آیات مبارکه کې یادولې ضروری دي. لفظي ترجمه یې دارنګې ده. وَإِذْ یاد کا وقت قال چې ویلې ربک ربستا للملائکة ملائکو تا انی جاعل چې زه پیدا کوونکی یما فی الارض پزمکه کې خلیفه، یو خلیفه یو فیصله کوونکی. قالو اویل ملائکو اتجعل آیات ست پیدا کی فیا پا دا غزمکا کی من اغا چالرا یبسدو چپ اورانی بکی فیا پا دا غزمکا کی ویسپکو تویوی پا الدماء وینو لرا پنا حقا ونحنو نسبیو منگا تسبیوایو بحمدک سرد سناستانا ونقدسو پاکی بیانو تالرا یا اللہ جل جلالہو. قال ورطا او فرمایل اللہ پاک انی اعلمو یقینا زخپویگما ما لا تعلمون پاغت سباندی چتا سن پویگئی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آیات مبارکات 13 د سورہ بقره ده. د دې آیات مبارکات د مخکې آیاتونو سره مناسبت ده. تیر شوی آیاتونو کې مسله دا وه کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. تاسو نشتوی الله پاک وجود دل درکړلو، اومنه د الله پاک توحید او یوالی.
ورپسې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. دویم نعمت بیان کړلو. دی نعمت کې د دې خبرې وضاحت و یوازې الله پیدا کړی نه یې بلکې الله پاک ستاسو د پیدایش نه وروسته ستاسو بقا دپاره ځمکه کې د ژوند تېرولو دپاره اسباب هم پیدا کړلو. دی آیات مبارکه کې دریم نعمت بیانیږي او دا ربط و مناسبت سره مضمون هم د آیات مبارکه ده. دریم نعمت دا دی و انسانانو تاسو نکاح حضرت آدم علیہ السلام میں مسجود الملائکہ ملائکو تا او فرمایلا چا حضرت آدم علیہ السلام تا سجدہ وکے ټول ملائک میں آغا تا پا سجدہ باندی کڑلا او من زما توحید و یوالی. دا یو ربط و مناسبت سره د مضمون نا. دویما سورہ بقره پا اولنی آیات مبارکه کی ذالک الکتاب لا ریب فی عظمت القرآن بیان شولو. بیا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. مقصد القرآن و قرآن پاک مقصد دادے اعبدوا ربکم چی بندگی صرف دا اللہ وکے. اس مقصد دا قرآن پاک نورستا دلتا کی فرمائی دا دی مقصد دا پار خلافت ضروری دے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دا پار دا دی چه د قرآن پاک د مقصد تنفیذ راشي په خلافت باندې په امارت باندې. بیا په دغه آیات مبارکه کې مسله د خلافت حضرت آدم علیہ السلام بیانیږي. نو د دغه رکوع مونږه ټول حاصل داسې هم بیانولی شو چې په دې رکوع کې نفي معبودیت نوري ناری خاکی نه پښتو کې به داسې ووایو چې قابل د خدای توب او قابل د عبادت دا درې قسمه مخلوقاتو کې هیڅوک نه ده. اول نوری یعنی ملائکه دا قابل د عبادت نه دي ځکه په دې رکوع کې راځي پخپله ملائکه فرمای لا علم لنا مونږ ته علم نشته. چاته چې علم نه وي هغه به څنګه خدای شي؟ خدای خو هغه ذات وي علیم چې په هر څه باندې پوه وي. ملائکه قابل د عبادت نشوله هغوی وایي لا علم لنا. دویمه دارنگی نپی د معبودیت تا نارینه دی یعنی شیطانانا پیریانا قابل دا عبادت ندی دوی معبود نشی جوڑی دلی خدای تو پا دوی کی نشی راتللی. ولی نشی راتللی دلتا کی فرمائی ابا واستکبرا د دوی نکه مردود ده ابا سخت انکار کړی ده د الله نه واستکبرا ځان غټ ګڼلی ده د الله نه. دریمه پمدغه آیاتونو کې دا خبر هم راځي چې خاکی یعنی انسانانو دوی کې هم صفات خدای توب نشي راتللی دا خدای نشي کېدلی حاجت روان نشي کېدلی مشکل کشان نشي کېدلی ځکه فازلهم الشیطانو شیطان دوی دوکه کړي دي. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا بی بی هغوی لغزش د شیطان سره مخامخ شوله او په هغې باندې عمل کړی ده. نو دغه رکوع کې دغه درې
مضامین بیانیږي او د دې دریو واړو وضاحت به راځي. راځو د آیات مبارکه د مفردات و تشریح ته، د مفردات و تفسیر ته. هغه دا دی: و ایز یاد کا هغه وخت قال چې ویلې ربک ربستا للملائکة ملائکو ته. آیات مبارکه کی و ایز لفظ ده. ایز دا د پاره د ظرف راځي، متعلق غواړي. د دې متعلقه اکثر مفسرین لکه صاحب الجلالین والا لفظ د اذکر ورته راایستلی دی. نو د جلالین والا په نیز باندې د دې متعلقه اذکر دی. خو بیا سوال راځي چې اذکر دا خو فعل متعدی دی، مفعول به غواړي. اذا دا خو ضرب تی، دا خو مفعول به کی دی شي. نو بیا جواب دارنګ کړه دا چې دا از متعلق دی د الواقع لفظ پوری، تقدیر به دارنګ شي اذکر الواقع اذ قال ربک. دویما لفظ د اذنا معنا د ظرفیت ختم کړ شوی دا او دا مفعول به دی د پاره د اذکر. دریما بعض مفسرین فرمایي چې د دې اذا فعل مؤخر هغه متعلق ده، یعنی و اذ قال ربک دا اذ متعلق ده د چا سره؟ قال سره. دا خو مختلف جوابونه شوله. بهتره جواب دا ده چې کله اذا د یوې قصې د یوې خبرې په ابتدا کې راشي نو دغه لفظ د اذ د پاره د تنبیه ده. دا مخکې چې مونږ کوم وضاحت وکړو هغه ته بالکل ضرورت شته نه. تنبیه د خبردارۍ د پاره لفظ د اذ بیانېږي. و اذ یاد کا هغه وخت قال چې ویلې ربک ربستا. سوال دا راځي چې قال سره په ټول قرآن پاک کې به الله ته څو کرتی نسبت شوی وي؟ جواب: ټول قرآن مجید کې لفظ د قال سره الله ته یوش پته کرتی نسبت شوی دا او لفظ د قلنا سره الله پاک تا څلیریش کرتی په قرآن پاک کې نسبت کړل شوی دی. نو لفظ د اذا، لفظ د قالا، د دې دواړو وضاحت تر دغه ځای پورې وشولو. و اذ یاد کا هغه وخت قال چې ویلې ربک ربستا للملائکة ملائکو ته. بعضی خلق وایي چې کله حضرت آدم علیه السلام پیدا کېدلو الله پاک د آدم علیه السلام د پیدایش په مناسبت ملائکو سره مشوره وکړله. بعضی بی علم خلق اکثر داسې هم وایي مشوره ښه شی ده. وګوره الله پاک د ملائکو سره مشوره کړې ده. و اذ قال ربک للملائکة. دا خبره غلطه ده، دا خبره صحیح نه ده. ولې؟ ځکه مشوره خو هغه څوک کوي چې د مستقبل او د راتلونکي علم ورته نه وي. الله پاک علم په آینده حالاتو باندې داسې دی لکه موجوده باندې. بل دا خبره ده چې الله پاک متعلق مونږه عقیدوي ته ورسره دارنګي وایو لا نظیر له ولا مشیر له. الله نه نظیر لري
او نه الله پاک مشیر مشاور نه لري، نو دې ته مشوره مه وایا، دا مشوره نه ده. الله پاکه مشیر نه لري، مشورې نسبت الله ته مه کوه. سواله کله چې دا مشوره نه ده نو دا دې څه شی دې ته څه ویلی کېږي؟ جواب دې ته اخبار ویلی کېږي. دې ته اخبار وایي، یعنی خبر ورکول. نو دلته کې الله پاکه ملائکو ته خبر ورکړی دی، انی جاعلون چې زه پیدا کوما فی الارض پزمکه کې خلیفتن یو فیصله کوونکی. حاصل دا دی چې دا مشوره نه ده، ځکه الله پاک مشیر نه لري، الله پاک نظیر نه لري. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ مشوره نه ده، بلکې خبر ورکول دی. خبر په چا سره ورکي؟ انی جاعل یقینا ز پیدا کوما فی الارض پزمکه کی خلیفہ یو فیصله کوونکی. دی آیات مبارکه کی مونږه تشریح د مفرداتو، دی آیات مبارکه کی مونږه تشریح د مفرداتو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الفاظو پوری وکړله. دین وروسته للملائکة ملائکې دي څه د ملائکو بیان په قرآن پاک کې څومره کرت ذکر شوی ده، د هغې وضاحت به آینده درسونو کې کولی شي. الله دې مونږ په دې خپل مقدس کتاب باندې پوه کړي، بیا د عمل مونږ ته پیرا کړي او بل چاته دې د رسولو موافقه الله پاک مونږه ټول وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.